میرویس عزیز خپل شتمنۍ څنګه جوړه کړله او هغه د پیسو ګټلو لپاره څنګه خپل وخت هوښیارانه وکاروه. د افغانستان ځان ساخته میلیاردر، د املاکو ستر تاجر او د بانکي نظام لوی مشر، هغه خپل وخت په پیسو بدل کړو او خپل پیسې په یو امپراتور واړولې. هغه دا څنګه وکړل؟ هغه څنګه له سفر څخه د سوداګرۍ تر لوړو پوړیو ورسېدو؟ تر پایه را سره اوسېږئ. دا د میرویس عزیز یو داسې قصه ده چې تاسو تر ډیره هڅه درکوي. میرویس عزیز د سرو زرو په قاشوغه نه و زیږېدلی. هغه په یو داسې هیواد کې رالوی شوی و چې د ستونزو نه ډک و. میرویس عزیز د سوداګرۍ نړۍ ته له کوچنیو خو له هوښیارانه ګامونو سره داخل شو. هغه د بازار متحرک ځواکونه وپېژندل. هغه لومړني ګامونه د پانګونې نه پیل کړل او د خپل پیسو د څو چنده کولو لپاره ستراتیژیک فکر ته اړتیا درلودله. عزیزي یوازې د ورځې د ژوند د زحمتونو پر ځای د نورو خلکو ارزانه سوداګریزې مفکورې تعقیب نه کړې. هغه پوهېدو چې هره دقیقه باید شتمني جوړولو لپاره وکارول شي. هغه د دې پر ځای چې خپل ساده معاش له لارې خپلې اړتیاوې پوره کړي، خپل وخت پانګونې، سوداګریز او ملي ستراتیژیک ته وقف کړو. هغه خپل دا سفر د کوچنیو اما د تکړه ګامونو سره پیل کړو. عزیزي هر معامله په دقت سره پر مخ یوړله. د اقتصاد شرایطو تحلیل وکړو او په بازار کې فرصتونه وپېژندل. له لومړنۍ سوداګریز فعالیتونو څخه تر پیچلو پانګونو پورې هغه خپل سوداګریز مهارت ته وده ورکړله. هغه پوهېدلی و چې شتمني جوړول یوازې په کار پورې اړه نه لري، بلکې د هغه هوښیارانه مدیریت په اساس و. عزیزي یوازې په کوچنیو سوداګریو باندې قناعت ونه کړو. هغه د شتمنۍ تر ټولو مهمه وسیله ولیدله، یعنی بانکي سیستم. هغه پوهېدی چې بانکونه کنټرول کول د مالی ځواک یو ستراتیژیک ګام دی. دا هغه وخت و چې میرویس عزیز خپل بانک تاسیس کړو. دغه بانک نه یوازې یو سوداګریز لار وه، بلکې د هغه د لید، پوهې او مالی ځیرکتیا یو غوره بیلګه وه. نن ورځ عزیزي بانک په افغانستان کې تر ټولو ستر تجارتي بانک دی. هغه بانک چې د عزیزي ستراتیژیک لید او مالی وړتیاوې ثابتوي. عزیزي پوهېده چې بانکداري یوازینی د پیسو د چلولو یوازینی یوه لاره نه ده، بلکې د اقتصادي سیستم د پرمختګ یو ډیر مهم جواز دی. بانکداري نه یوازې پیل و. میرویس عزیزي خپل تمرکز د املاکو بازار ته ورواړو. هغه پوهېده چې رښتینې شتمني یوازې نقدې پیسې نه دي، بلکې دروازه ده. د لوی املاک پروژو ته لاره پرانیسته. د هغه لپاره املاک نه د دوامداره شتمنۍ جوړولو یوه ستره وسیله وه. عزیزي ډیولپمنټ د نړۍ د سترو املاکو شرکتونو څخه شو. د هغه شرکت د دوبۍ او نورو سترو ښارونو کې د لوکسو ودانیو او لوکسو اپارتمانونو او ماڼیګانو جوړولو کې مخکښ دی او د دې له برکته د عزیزي نوم اوس د لوکس ژوند او د لوړپوړو ماڼیګانو سره تړل شوی دی او د پانګونه اوس په پراخه توګه وده کوي او شتمنۍ په پراخه توګه لوړېږي. نن ورځ د میرویس عزیز یو میلیاردر نه، بلکې د دې مثال دی چې څوک څنګه هوښیارانه نظم او سمه پریکړه انسان لوړپوړیو ته رسوي. د بانکدارۍ له بریالیتوب څخه تر املاکو پورې هغه یو داسې امپراتور جوړ کړی چې نسلونه به د هغه د شتمنۍ له برکته هغه نه ګټه پورته کوي. د هغه قصه موږ ته راښایي چې بریا په بخت سره نه، بلکې د ستراتیژۍ، سخت کار او سمو پریکړو سره تړلې ده. د عزیزي یو ستر پیغام دا ده چې هر څوک کولی شي د لږو پیسو نه لوی سفر شروع کړي، که چیرته د خپلو اهدافو لپاره هوښیارانه او پلان شوي اقدامات وکړي. که چیرته تاسو غواړئ د نړۍ شتمنو او بریالیو خلکو رازونه زده کړئ، نو موږ در سره فالو کړئ.